د پخواني چارواکي او سیاسي څیرو په انقره کې څه پریکړه کړې. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. پخواني چارواکو او سیاسي څیرو په انقره کې څه پریکړه کړې. واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته یو شمېر سیاسي څیرې د سیاسي ګوند مشرانو او د پخواني حکومت چابهاکو په لومړي ځل د ترکیې په انقره کې راټول شوي ول، څو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت یو عالي شورا رامنځته کړي. د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم مهاله زیاتره سیاسي څیرې او د سیاسي ګوندونو مشران هیواد پرېښود او تر اوسه په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي. خو تېره شپه په لومړي ځل سیاسي څیره او پخواني چارواکو چې ډېر یې د طالبان سره د هغه د تېرې دورې پر مهال جنګ مخنیوی لري، په انقره کې د عبدالرشید په کور کې سره راټول شوي دي. د دغه غونډې په یو ګډونوال چې نه غواړي په راپورټ کې نوم یاد شي موږ ته ویلي چې په دغه غونډه کې 40 کسان ګډون کړی و او له 9 ساعتو خبرو اترو وروسته دغه پایلې ته ورسېدل چې په لومړي ګام کې به طالبان د خبرو میز ته وغواړي او کله چې طالبان مذاکرات ونه منل نو له پوځي لارو به لاس واخلي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.